رمضان المبارک مبارک میاشت شروع ده او نن لسم روزه ده، یعنی لومبنی عشره ختمیدو کی ده. دا وخت دا ژوند داسې په تیز رفتارۍ سره روان دی چې انسان هړو خبر نه وي او هفتې او میاشتې او کلونه دغه شان تیریږي. عزتمند و عقلمند انسان هغه دی چې د دې تیز رفتارۍ نه فایده اوچته کی، یعنی دا ژوند قیمتي کی او د دې ژوند په هر لمحه باندې سوچ وکړي او فکر وکړي. د انسان په ژوند کې عام ورځې یعنی د رمضان المبارک نه علاوه نور میاشتې، د نور میاشتو ورځې دا یو بل حیثیت لري او رمضان المبارک دا مبارک ورځ شپې دا بل حیثیت لري. خوش نصیبی منګه تاسو خپل وګڼو چې رب العالمین جل جلاله منګ تاسو ته په ژوند کې دا ورځې نصیب کړې دي. کني هغه خلق اوس خبرې نشي کولی، تاسو ته ویلې نشي، کم چې د خاورو لاندې پراته دي چې هغې به د دې وخت څومره ارمان کوي چې کاش د رمضان المبارک یو منټ ماته میلاو شوی، ولی چې هغې ته ښکاره شوي هغه څیزونه کم چې الله جل شانه یو بنده ته په دې کې ورکړي دي. په دې وجه د غفلت زندګۍ نه ځان ویستل پکار دي، سوچ او فکر کول پکار دي چې دا مبارک لمحات دا مانا چرته فضول خو نه ضایع کیږي. رب العالمین جل جلاله په منګه تاسو باندې روزې فرض کړي دي. روزې میاشت راوستې ده، دا روزې ولې فرض کړي شوي دي په منګه تاسو باندې؟ په منګه تاسو په دې باندې سوچ وکړو د رب العالمین جل جلاله فرامین وګورو، قرآن مجید اوچت کو، نو منګ ته به د دې خبرې 100% علم راشي چې رب العالمین عین انصاف کړی دی مسلمانانو مؤمنانو بندگانو سره. خپل رحمتونه الله جل جلاله په مسلمانانو باندې راوړي. اوس د هر یو انسان خپل سوچ دی، خپل فکر دی. کافران خدا سوچ کوي چې روزه یو ظلم دی، غیر مذهب بدا سوچ کی چې روزه یو ظلم دی. مسلمان د خوراک سکاک نزان اسبی سمن کړي وي په ځان زیاتې کوي، خو که مسلمان ته وګوري او ښه سوچ پې وکړي الله جل جلاله عین انصاف کړی دی مسلمان سره، مؤمنانو بندگانو سره. الله جل شانه فرمایي خپله چې دا روزې ما په تاسو باندې فرض کړي دي. ولې؟ دا مې په دې وجه باندې فرض کړي دي چې تاسو کې څه راشي؟ پرهیزګاري راشي، تقوا راشي، زما یره پیدا شي تاسو کې. دا روحاني تبدیلی شوه، دننۍ تبدیلی شوه، بظاهره کومه تبدیلی کومه فایده انسان ته رسیږي، جسمانی تبدیلی بظاهره چې موږ تاسو ته په سترګو ښکاري هغه کومه ده؟ نو هغه د بلا شي بیماریانو نه نجات دی، د بلا شي بیماریانو نه منع کېدل دي، د بلا شي بیماریانو نه حفاظت کېدل دي. الله جل شانه په دې روزه کې داسې یو خاصیت ایښودی دی چې دې سره خپله د انسان د وجود نه بیماریان ختمیږي. څه کېږي چې بیماریان ختمیږي؟ دا خبره یاد وساتئ چې روزې سره د انسان د وجود نه مرضونه ختمیږي او دا تجربه شوی تسلیم شوی خبره ده. خلکو په باندې تجربه کړي دي او من خپل په سترګو باندې لیدلي دي. هغه خلک ژوندي دي اوس هم لا چې د بیماری په حالت کې هم هغې روزه نه ده ماته کړې، الله ورته توفیق ورکړی دی او د هغه بیماری نه ورته الله نجات هم ورکړی دی. منګه تاسو
معمولی غوندې بیماری لټو یاره جی تبه مې د نن روژه ماته کم معمولی خبرو دپاره وجی ما په ګورده کې تکلیف دی نو اوبو ضرورت راځي راته نو روژه ماته کم عجیبه په روژه کې مې کاڼی دی په روژه کې مې کاڼی دی دا دومره کاڼي چې ته ازمۍ لګیایې من خوراک سحر کوي من غرمه کوي من ماښام کوي دا ستا معده هضمولی شي او هغه کاڼی پروت دی نو وباسه دا کاڼی که نه ډېر کسان زه داسې وینم کال په کال باندې یاره جي زما په معده کې کاڼی دی زه روژه وخورم روژې وخوري او بیا د روژې وي موږ به فدیه ورکو دا مسله تاسو ته چا ښودلې ده دا فدیه راله ده کمه دا روژه خو ستا د سره نه اونه شوه او فدیه خو د سره نه کېږي نه تر څو چې ته مړ نه او مسله په دې ځای کې دا ده چې ته د بیمارۍ د وجې نه روژه تا وخوړله عذر دی شرعي عذر ډاکټر وي حکیم وي خپله درته معلومه شوه چې او روژه خوراک پکار دی اوس دې وخت کې که نه خورې نو یا بیماری سوا کېږي یا ته هلاکېږي مړ کېږي نو بیا روژه ماته که خو د دې روژې اوس واپس بدل څه دی بدل څه دی دوه څیزونه دي یو قضا راوړل دي یو فدیه ورکول دي مختصرا تاسو ته د دې ټولو مسلو دا خلاصه درته ویمه چې دې کې موږ خلک کوتیانې کو څوک وي فدیه مې ورکړه ځان مې خلاص کو یوازې فدیه باندې هم نه کېږي بعضې وخت کې به نیسي قضا واجب وي فدیه ورکول که اسانه وي خو بس خلکو به خوړلې او پیسې به ورکولې که نه اسانه خبره وه نو چې کله دا روژه ته وخوړله اوس دې نه پس دوه صورت دي یو صورت دا دی چې ته به د دې نه پس یعنی د رمضان نه پس یا ژوندی وي یا به مړې که ته ژوندی او دومره وخت تا ته میلاو شو چې تا ته صحت الله درکو او د څومره روژې تا خوړلې دي 2 3 15 10 دغومره ورځې ته ژوندی وي او صحت باندې هم روغ وي نو تا باندې لازم دي چې ته به دا روژې واپس نیسي دا روژې به څه کوي واپس به نیسي پیسې به نه ورکوې پیسې به نه ورکوې او که نه د رمضان نه پس دومره ورځې تېرې شوې چې تا ته صحت میلاو نه شو تا ته صحت میلاو نه شو بلکې هم په دغه بیمارۍ کې ته لاړې وفات شوې نه ستا د روژو فدیه شته او نه یې قضا شته الله معاف کړی الله ډېر اسانه معامله بیانه کړې ده موږ ځان ته ګرانو موږ ځان ته څه کوو ګرانو نو د روژو فدیه په هغه کس باندې ده چې هغه سي شیخ فانی ورته وي داسې بوډا دی چې هغه بالکل خپل په خاو بدو باندې نه دی یعنی بالکل هغه لوږه تنده نشي برداشت کولی ګرځېدې د ګرځېدو قابل هم نه دی داسې زموږ ستاسو بوډاګان نه چې ټوله ورځ قړتې کوي لګیایي ټوله ورځ پردی غیبتې به کوي لګیایي په خبرو ته چې ونخلي مشینان به ستړي کي دومره خبرې کوي او روژه نشي نیولی یاره جي روژه نشم نیولی خبرې خو دومره کوي چې ریډو به ستړی کوي خبرې خو بلا شي کولی شي خبرو له تکړه روژې له نه نو داسې بوډا نه داسې چې هغه بالکل برداشت کولی نشي او دا روژې دا معامله عزتمند دا ګوره انسانانو سره نه ده چې ته به یو مفتی ته یو عالم ته ځان مخامخ کې چې دا مسله مې ده او بس ځان به خوا دې خوا کم او روژه به ماته کمه دا به عالم به ولې ستا جواب ورکوي په قبر کې قیامت کې به دې ستا په ځای جواب ورکوي دا معامله ستا الله سره ډایرکټ د هر انسان ته خپل ځان معلوم دی هر انسان ته ځان معلوم دی چې په ما کې وس او طاقت د روژې نیولو شته یا نشته یقینا چې د دا زړه د دې خبرې جواب د خپل ورکړي چې ګوره طاقت درکې شته و نیسي خپل به دا جواب ورته ورکړي چې ګوره طاقت خو درکې شته خو نیسي نه الله به دې غاړه رانیسي ګوره غاړه دې بنده خپل به دا زړه جواب ورکړي ځان سره د خپل سوچو کې نو هغه کسان چې په معمولی بهانه باندې په معمولی بهانو په معمولی بیماریانو باندې روژه ماتوي دی خبر تا دی حدیث مبارک تا دی سوچ کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا رمضان المبارک یو روجا چچا اخوڑلا قصدن عمدن دا باقی پاتی جوان چی سمرهم دی
پورا ژوندي تمام ورځې روجي ونیسي د رمضان مبارک د هغې یوې روجي ثواب ته نشي رسېدی. د ټوله موده بیا روجه ونیسه، ټوله موده فدیه ورکه. فدیه څه؟ ځان هم خرڅ که، هغه پیسې هم ورکه، بیا هم د دې روجې ثواب ته نشي رسېدلی. عزتمندو دا داسې معمولي روجې نه دي. په دې وجه الله وایي چې دا میاشت ما په دې وجه تاسو مقرر کړې ده، سزا په طور باندې نه ده چې سزا په طور باندې ده، بلکې الله ګوره انسان ته وس او توفیق هم بیا د دې خبرې ورکوي. سهار نه تر ماښامه پورې روژه نیولې، ماښام شي یاره ډېره ښایسته ورځ وته، ډېره ښایسته ورځ وته، نه وږې شوم پکې نه تږې شوم. او بعضې نیم کسه چې ماسپښین کېږي که نه، د اوبو ته چې ګوري نو دلسې چل کېږي. یاره کله به مازدیګر کېږي چې دې خوا ګوري مازدیګر کې پیپسیان دي، شربتونه دي، او دلته واورې دي چې څه ته هم ګوري، بس دته هر څه سونه ښکاري. یاره کله به ماښام کېږي، څومره ټایم پاتې دی. او ورځ پې چې ماښام څنګه لا اذان چې هر ځای نه آواز رالو، مړه پرېږده ټیمونه میمونه، بس اذان وشو را دې خوا کوئ او درس پورته کوي. یاره څه چل دی؟ نننۍ ورځ ډېره زیاته خرابه ووته. دا ښه په چا وځي او دا خرابه په چا وځي، لږ خو د دې نه هم ځان خبر کوي که نه، چې دا ښه روژه په کومو کسانو وځي او دا خرابه په کومو وځي. دا داسې نه ده چې یاره سهار مې اوبه کمې څکلې وي نو ځکه تږې شومه. دا داسې نه ده چې سهار مې یاره خوراک پشمني مال کم کړی نو ځکه زه وږې شوی یم. نه نه نه، بعضې وخت کې انسان په نهر هم ونیسي، ناوخته شي، صرف اوبو یو ګوټې کړي تر ماښامه پورې هغه بالکل نارمل وي، هېڅ هم نه تږي او نه وږي. ماښام هم شي، ماښام هم په داسې حال کې وي چې ده ته ګورې د خوراک ضرورت که دی وي زه هم نه کوم نو ما پروا نشته، یعنی بالکل لا برابر یم. دا دې پورې نه ده چې ډېر خوراک دې وکړه نو نه به وږې کېږي، او ډېرې اوبه دې وڅښلې نو نه به تږې کېږي. نه، دا روژه د الله په وس او توفیق چې څنګه انسان ورکوي، د الله په وس او توفیق سره کېږي. دې سره سره تعلق د دې خبرې هم ضروري دی چې روژه کې به ځان د فضولیاتو نه، د ګناهونو نه ځان به ساتي. خپل تمام وجود، سترګې، خوله، غوږونه، خپې، لاسونه، ژبه، هر څه به چې دی د دې فضولیاتو نه څنګه چې ځان ستا د روټۍ او د اوبو نه منع کړی دی، داسې به تمام اعضا د دې تمامو څیزونو نه، د معاصیانو نه، د ګناهونو نه چې دی هغه منع کوي. چې هر کله انسان په دې شان سره روژه ونیسي چې هغه تمام ورځ ځان د ګناه نه بچ کړي وي، یقینا ماښام هم شي خو د ده پروا نه چې لوږه لګېدلې یا تنده لګېدلې. تجربه وکئ په دې باندې، ځئ وکئ په تجربه. ټوله ورځ داسې تېره که چې تا نه هېڅ قسمه ګناه ونه شي، نه د سترګو، نه د غوږونو، نه د لاسونو، نه د خولې. او روژه خو دې هسې هم نیولي، خوراک څښاک نه خو منع، نو خوراک څښاک سره سره خپل دا جوارح د اعضا هم منع که. او بیا ته ماښام وګوره، ماښام اذان به وشي خو ستا بړو پروا نه به وږې او نه به تږې. لږه معمولي روټۍ باندې به هم ستا بیا ګزاره کېږي، معمولي غوندې. اکثر کسان وایي که نه یاره ماښام جي خوراک نه کېږي. الله تعالی د روژې دا میاشت پیدا کړې داسې ده چې دې کې انسان ګوره خوراک نشي کولی. هغه کسان خوراک کوي چې هغې ټوله ورځې پردي خوراک کوي، پردی خوراک کوي، نو هغه بیا خوراک کوي. خبره پوهېږئ چې پردی خوراک کوي که نه، نو هغه بیا خوراک هم کوي. پردی خوراک وپېژنئ که نه څه دی؟ غیبت کول، چغلي کول، پردی خبرې کول، دا پردی خوراک دی که نه؟ دا مړ ورور غوښې خوړل دي که نه؟ غیبت کول. او یقینا چې هم دغه انسان ته دا خبره چې ما تاسو ته وکړه د حدیث نه مې ثابت کړی، د هغې موافق مې درته وکړه. ګورې د ځان نه تجربه پې هم وکړئ او حدیث هم دی. حدیث مبارک کې راځي موږ تاسو چې اورو دوه زنانه راشي نبی علیه السلام ته شکایت چې جي دوه زنانه دي بالکل هلاکت ته قریب دي، روژه یې نیولې ده. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې زنانو ته ووي، هغې زنانو ته ووي یو پیاله یې راوغوښته چې په دې کې الټۍ وکئ. هغې زنانو چې کله په هغه جام کې الټۍ وکړې نو هغې کې تازه د غوښې ټوکړې پرتې وي، تازه
تازه د غوښې ټوکړې پرتې وي په هغه الټو کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دې دوو زنانو پردي غیبت کولو، څه کولو؟ پردي غیبت کولو. هغه غیبت نبی علیہ السلام وی داسې دي. الله په قرآن کې فرمایي ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا، آیا تاسو کې څوک دا خوښوي دا خبره چې هغه خپل د مړ ورور غوښې وخوري؟ د مړ ورور غوښې خوراک غیبت کول څه دی؟ دا پردی غیبت پردی خبرې کول. یاره چې موږ خو ښه خبرې ښه او خرابه پکې لاسي وې، غیبت غیبت دی. غیبت کې لا چا څنګه خراوستو چې پردی خبره کوي، پردی خبره کوي، بس دا غیبت دی. اړو کوم ته به وایي زه تعریف کوم، په تعریف کې به د هغه نه جامې ویستي، په تعریف کې هم موږ تعریف معریف نه یو دوه ټکي به تعریف وي اور پسې بیا څه بیا تذلیل شروع شي. نو تعریف معریف نه وي هغه، نو پکاروم نه ده د بل متعلق څه خبره کول، ضرورت هم نشته د چا متعلق خبره کوي مخامخ ورته کښېنه څه خبره یي بس کوه ورته په مخامخ څه خبره یي نو کوه ورته، نه به غیبت کې راځي نه مچوغلۍ کې نه بهتان کې. هلکه دا مرض دی، دا کار دی پتا کې، دا کار دی کړی دی، مخامخ ورته ووایه ستا متعلق دا خبره ده، بس ومې وي درته مخامخ. خفه کېږي که خوشحالېږي؟ که خفه کېږي نو خفه شه، خوشحاله کېږي نو الله دې نورم خوشحاله که او الله دې نورم د دې نه وساته. صفا خبره غیبت کولو څه حاجت دی؟ نو دا دې پورې ما تاسو ته ووایي چې کله غیبت پردی کوي، یو ګناه والا عمل کوي، روژه به در باندې سختېږي. ټوله ورځ به په سختۍ باندې تېروئ، ټوله ورځ به څه کوئ؟ په سختۍ باندې تېروئ. تاسو وګورئ یو غریب ذمېدار به یو غریب دیاړي مار به ټوله ورځ په دې سور نور کې د روژه په خوله باندې هغه هم دیاړي وکړي، د روژه په خوله باندې هم دیاړي وکړي او ښه سخت نه سخت کار وکړي او ټوله ورځ یې د الله په ذکر کې مشغوله وي، څه فضول خبرې نه وي کړي. ماښام شي د هغه نه ته تپوس وکوئ کاکا تږی شوي؟ دا ته به وایي چې نه بالکل هېڅ هم نشته. وږی شوي؟ هېڅ پروا هم نشته، نه نه بالکل ټیک ټاک یم. حالانکې ټوله ورځ هغه ستړي شي او عام ورځو کې ګنټه کار خو ته وکړه په نور باندې که نه یاره اوبه راوړې وې، یخې اوبه د واورو راوړه، ډېر زیات خوله رانه لاړه. روژه کې الله وس او توفیق ورکوي هغه انسان ته، کم انسان ته؟ هم دغه انسان ته چې کم د روژې د آدابو موافق چې دی هغه روژه تېره کړي. نو دغسې روژه چې کله انسان تېروي، دا روژه د انسان د وجود نه ډېرې بیماریانې خپله لرې کوي. د بیمارۍ په بهانه باندې به بیا روژه نه ماتو. دې ځنه ما تاسو ته خبره شروع کړې وه چې معمولي بیمارو باندې به روژه نه ماتو. الله به توفیق ورکوي دا بیماری چې کوم ستا په وجود کې دا روژه د دې علاج دی. دا روژه څه ده؟ د دې علاج دی. ته په دې نیت سره دا روژه ونیسه چې د الله حکم منم، الله حکم منلو کې زما دا د الله نه بغواړم چې الله ستا تابعداري کوم، دا بیماری هم تا راوستې ده او دا روژې حکم هم تا کړی دی، الله ستا دا حکم منم، د دې منلو په برکت سره الله زما دا بیماری ختمه کړي. الله وی چې د روژهدار یوه دعا زه خامخا قبلومه، هر ورځ یو دعا قبلومه، ځان دپاره دعا وغواړه، الله به دا بیماری د جړه ختمه کړي. خو زمونږ یقین په دوایانو باندې ډېر زیات دی، دعاګانو باندې کم دی. دوایي چې پیناډال مو نه اچولي که نه، نو زمونږ هسې د زړه سکون نه میلاویږي چې یاره سر دړ بس پیناډال سره ختمیږي. چې پیناډال مو نه اچولي نو هسې سر دړ ورو کېږي نه. نه نه، ته د الله نه وغواړه، لږ الله ته متوجه شه. ولې دا پیناډال به په پخوا په زمانه کې به دا وولې سر، دا خو انګریزي دوایانې ورسره ووتې. نو الله باندې چې اعتماد او بروسه مکمل وي نو غټې غټې بیماریانې هم الله چې دی هغه څه کوي؟ ورو کوي او ختموي. نو په معمولی بیماریانو باندې به روژه نه ماتو. روژه په موږ باندې ولې فرض کړی شوې ده؟ ما تاسو ته ووایي د پاره د دې چې په موږ کې څه پیدا شي؟ تقوا پیدا شي په موږ کې، پرهیزګاري پیدا شي په موږ کې، د الله یره پیدا شي په موږ کې، او بل په موږ کې احساس د دې خبرې پیدا شي چې دا پوره کال موږ تیر کو 11 میاشتې
په دې مخ د ځمکه ډېر قسمه خلق پاتې کېږي، د الله بندګان پاتې کېږي. هغه خلق د په دې باندې سوچ وکړي چې هغې ته 2 ټیمه 3 ټیمه ښه وافره مقدار سره رزق ملاویږي. د هغه غریبانانو سوچ او فکر به دې څنګه کوي؟ دا به دې هله کوي چې د خپله لږه و تنده تیره کړي، نو ده ته پته ولګي چې دا بل په مخامخ چې دا لاس یې رانیولی دی که نه، دا لږه تنده نن سبا خو هسې کاروبار شروع شوی دی. هغه نه صحیح حقیقي معنو باندې چې کوم غریبانان وي او هغه به ته څنګه معلومې؟ هغه پته لګي، هغه پته لګي چې دا څوک دي، د کوم ځای د خواوشا کسانو نه تپوس وکړه یاره څنګه حالات دي د کورې. تا ته به ووایي، خلک به درته ووایي، هغه ته خپله نه وایي، خلک به درته ووایي چې یاره هر چا ته پته زمونږ په دې کلي کې چې کوم غریبانان دي، یو کس زه پاسومه ما ته په ګوته وښه چې فلاني غریب دی، فلاني غریب دی، فلاني غریب دی، یاره د روټۍ دره کې ډېر داسې خاص نه لګي، یاره ده ته ورکوي. هر کس ته معلوم وي، خپل د کلي کسان سړی پېژني که نه، دا غریب دی، دا مالداره دی، دا د ذریعه آمدن څه دی، زامن شته نشته، خپله نوکري شته نشته، هر چا ته معلومه ده. نو معلومیږي داسې انسانان چې کوم حقیقي معنو باندې غریبانان او حق هم د اول خپلو کسانو دی، خپلو رشتہ دارانو، بیا خپل د مالک د کوڅې، خپل د کلي چې کوم غریبانان د هغې حق اول دی. هغې حق څه دی؟ اول دی. وروستو د نورو مسلمانانو حق بیا بعد کې د اول خپل د کلي، خپل د رشتہ دارانو کې څوک غریبانان د هغې ډېر خیال وساته. اقرباو کې څوک بیمارانې کونډې رنډې وي د هغې ډېر خیال وساته، یتیمانان وي د هغې ډېر خیال وساته، او په روژه کې خو بیا ډېر زیات وساته. نو په رمضان المبارک په دې میاشت کې هغه کسان چې کوم مالداران دي لږه تنده هغې چېرته نه وي لیدلې، الله ورته وښیي چې ګورې دا لږه تنده چې کوم غریبانان تیرې هغه داسي ته لږه لږه برداشت کړم، تا ته پته ولګي چې ګوره یا غریب چې د روټۍ سوال کوي او د لاس نیولی دی، نو ګوره ده ته دغه لوږې راکیستې وي، دغه لوږه وي، دغه تنده وي چې دی د بل په مخ کې د جولی غوړولي او ناست دي، د لوږې تندې راکیستې وي. نو احساس مالداره ته هله کېږي، کله کېږي چې کله په ده باندې روژه راشي، ده ته پته ولګي د لوږې تندې احساس ده ته وشي. او بل ستا په گاون کې، ستا په مالت کې یو داسې غریب دی، وی قیامت پر ورځ به الله جل شانه دی انسان ته، مؤمن بنده ته وی ای زما بنده، زه په دنیا کې وږی وم، تا ما ته روټۍ نه ده راکړې. دی به حیران شي چې الله څنګه وږی و؟ الله به وی زه تږی وم، تا ما ته اوبه نه وې راکړې. دی به وی چې الله تا ته خو د خوراک څښاک ضرورت نشته، او بل هر څه خو ستا خپلو، ما به څنګه درکول الله، ما ته خو هم تا راکړي وو. الله به ورته وی ګوره زما فلانې بنده ستا په ګاونډ کې پاتې کېدلو وږي شپه یې تېره کړې وه او ته په مړه ګېډه پروت وې. زما فلانې بنده ستا په مالت کې وږي شپه تېره کړې وه او ته به په مړه ګېډه باندې خوبونه کول تا. نو صرف خپله خېټه ډکول نه دي ښه، په دې رمضان کې غریبانانو ډېر خیال ساتئ او ګورئ، لټوئ، ګرځئ ورپسې چې کوم داسې مستحق خلک وي خپل په دې کلي کور مالت کې، نو هغې سره زیاته مدد او مرسته کوئ او پټئ کوئ. ښه نن سبا خو دا شی راوتی دی موبایل، بس دلته کې څه غوړو ګوتې ورکړي، هلته کې تصویر وښکلي، دلته کې چې کوم دی د چینو یو کیلو چینی به ورکړي، هلته کې تصویر فیسبوک ته ورکړي، فلانی چې کوم دی دا کار مه کوئ. الله د رضا دپاره وی صدقه داسې کوه چې په دې لاس ورکړي نو دې لاس ته پته ونه لګي، داسې ورکوه، د الله په نوم ورکوي نو بس الله سره معامله ساته، بندګانو ته نه چې فلانې داسې او فلانې داسې. او یو په دې عام په دې موبایل او فیسبوک کې بعضې نیم کسان چلیږي ترغیبي طور باندې یو ویډیو جوړول، هغه څه حده پورې ښه ښکارېږي خو هم مناسب نه ده. لکه بعضې نیم کسان یو ټرست جوړ کړي، هغې کې خلک پیسې ورکوي او هغه بیا د غریبانانو مدد کوي. نو هغه چې کله غریبانانو ته څه ورکوي نو هغه په هغه ویډیو کې ښکاره کوي چې وګوره دا یې ورته ورکړه، دا یې ورکړه. نو هغه دې دپاره چې خلک نور چې کم دی سره مدد او مرسته کوي غریبانانو سره،
ټیک د یو حده پورې هغې مقصود دا نه وي چې هغې دا شو کی دنیا ته چې موږ داسې ښه کار کوو بلکې هغې دا وي چې هغه ښه خلک چې چا دا راکړي دي یو خو هغې ته دا پته ولګي چې زمونږ پیسه زمونږ مال په ښه ځای باندې ولګېدلو او دویم دا چې نور خلک ته عبرت واخلي هغې هم په دې کې خپله حصه واچوي نو دې حده پورې خو دا ټیک ده خو چې کله نمایش او شو شي خلکو د پاره نو بیا چې دا بیا نه ده پکار نو رمضان المبارک کې د غریبانانو او د گاونډیانو ډیر زیات خیال ساتل پکار دي صدقات خیرات د عامو ورځو په نسبت رمضان المبارک کې ډیر کوي خجی عام ورځو په نسبت رمضان المبارک کې عمل ډیر زیات کوي ډیر سنه تبدیلی خپل په ژوند کې پیدا کوي د رمضان کې ګوره خوبونه منګه عام ورځو کې هم کوو عام ورځو کې هم منګه خوبونه کیږي غونډه شپه منګه په ویښه باندې تیره کو څه پروا نه خو سهار چې مونځ وشي که نه او د مونځ نه پس بیا 15 منټه بعضې نیم کسان ځان ته سوچو کی که نه 15 منټه جماعت کې پاتې کېدل بیا مرګ ښکاري ورته ولې یره خوب ټیم دی نو دا غونډه شپه چې د خوب ټیم نو ته خو په موبایل کې لګیا وې غونډه شپه چې د خوب ټیم نو ته خو د کرکټ په میدان کې لګیا وې هلته ناست پې چغې دی والې مجاهد خانه داسې ده که نه جي ټوله شپه هلته کې چغې وایي او چې سهار د مونځ ټیم شي د تلاوت ټیم شي سورت یاسین ویلو باندې زما عزتمند وروره چې صحیح درځي نو 2 منټه نه لګي 3 منټه نه لګي د 3 منټو کې پتا څه کیږي سهار ما ته ډېر افسوس راشي بعضې وخت کې پوره جمګټه داسې پاسي سورت یاسین تقسیمیږي ټیک د زه خپله ځاني دا سوچ کومه دی به مانځه نه مخکې ویلي چېرته ځان سره به ویلي یا به کور کې وی خو نه داسې په یو ځل باندې پاسېدل او تلل نو انسان ذهن کې دا راځي چې بس خوب پسې تادي ده که نه ځان خوب ته رسوي نو داسې رمضان المبارک کې خو خپل معمولات بدل کو که نه لږ غوندې خوب قربان کو که نه چې کرکټ دپاره خوب قربانولی شو نو د قرآن تلاوت دپاره نه شو قربانولی ټوله ورځ موږ سره بیا چې کوم د فالتو ده یره جي ډیپټي ده ټیک ده ډیپټي هم کوه الله به وس او توفیق درکوي خو د عام ورځو کې گزارش مې دا د عزتمندو چې د عام ورځو او د رمضان په منځ کې فرق پکار دی خپل ټایمینګ چې دی ټایم ټیبل د ورځې معمولات لږ بدل کا لږ چینجنګ په ځان کې راوله چې تا پته ولګي چې رمضان او غیر رمضان کې دا فرق دی چې پته ولګي ښکاره شي ته هم محسوس کړي او ستا کور کې خلک هم محسوس کړي چې یاره د روژې په برکت سره لږه ډېره فایده یې څه شوې ده راغلې ده ما خو کتلی ده الحمدلله دې کال خو زه وینم ډېرو کسانو کې بدلون راغلی دی رمضان المبارک کې زه ووینم دلته بلا شی ناست دي ماسپښین نه پس تلاوت یې کوي زړه مې خوشحاله شي او ماسخوتن په ختم کې دا زمونږ د دننه حال ډک وي الحمدلله زړه مې خوشحاله شي مخکې به شروع کې نورو کلونو کې به 2-3 صفحه اخره کې بیا پاتې شي خو دا کال الحمدلله ټول په استقامت سره ولاړ دی والله دې ورته تر اخره پورې استقامت نصیب کړي نو استقامت پکار دی رمضان المبارک دا وګوره 10 ورځې لاړې تېرې شوې چاته پته ولګي د ته پرون روژه شروع شوې وه دا د نن ختمه شو 10 ورځې یو عشره لاره د رحمت والا مغفرت والا شروع ده سبا نه به شروع شي په هغې کې څه وکړو د الله نه خپل د ګناهونو مغفرت وغواړو نبی علیه السلام فرمایي هلاک دي شي هغه کس چې رمضان المبارک میاشت په ده باندې تېره شي او دې داسې دومره اعمال ونه کړي چې د الله په دربار کې دې په هغې باندې خپل مغفرت طلب نه کړي ځان پې ونه بخي په الله باندې نو دغه دویمه عشره دا چې هم موږ نه لاړه نشي الحمدلله بهترینه موسم الله موږ تاسو ته نصیب کړی څومره ښایسته هواګانې چلیږي ښایسته موسم الله نصیب کړی دی د روژې د برکته موږ دې کې چې هم د الله نافرمانیانې کوو نو بیا موږ ډېر زیات ناشکره یو او په رمضان کې بیا د جمعې ورځې ډېر زیات اهتمام نننۍ ورځ درود شریف استغفار دا ډېر زیات وایي دا ډیر زیات وایي په رمضان المبارک کې سحر سورت یاسین کم از کم ویل پکار دی او د جمع د منځونو پابندي پکار ده 4 واړه منځونه کې الحمدلله جمع زمونږ ښه برابر وي یو منځ کې کمزوري ده دغه منځ دا ماسپښین والا منځ دې کې اکثر خلک ګورې ودي اکثر خلک ودي وده نو جمع سره ښه دي منځ خو به کوو موږ تاسو الحمدلله ټول کوو منځ نه بغیر موږ روژه نه نیسو خو د جمع د منځ کوشش کوو او بل چې مانځه ته راځو که نه جي نو لږ گزارش مې درته دا دی ټوپۍ په سر باندې کېدی ښه جي بغیر د ټوپۍ مونځ مکروه دی ټوپۍ ځان سره راوړئ زه اکثر ملګرو ته ویم
دا موبایل څومره وزنی وي کیلو خو به یې کنه یو کیلو موبایل چې وګي ورپسې هم داسې کږه وړي دوی په لاره رواني دا په جیب کې خودل دته ښه آسان وي او یو 50 ګرامه ټوپۍ د جالۍ په جیب کې خودل دا ګران کار دی هیڅ ګرانه نه ده خو موږ کیدو نه نو بغیر د ټوپۍ موز مه کوئ ښه جي بغیر د ټوپۍ موز مه کوئ مکروه دي دا نه چې موز نه کېږي موز دې کېږي خو مکروه دی مکروه مطلب دا چې ثواب هغه ثواب نه دی کم چې په ټوپۍ کې دی صرف غاړه به د خلاص شي نو ځان خلاصي دپاره خو موز نه کوو که نه ما خو ووایي تاسو ته اوس دا عرض وکړو چې غیر رمضان او په رمضان کې فرق پکار دی غیر رمضان کې د بغیر د ټوپۍ کړي دي خیر د مړه په دې روژه کې یو میاشت به ټوپۍ په سر کړو که نه په دې باندې خو موږ څه بوج خو نه راځي ما دومره غټ پټکي 24 غنټې په سر والي په والله که څه پروا مې په دغې باندې الټا سر می په سکون باندې چې پټکی نه نو په سر می دردي دا خو عادت پورې ده نو الله دې موږ تاسو ټولو ته وس او توفیق د دې خبرې نصیب کړي دا خو ښه اعمال چې موږ تاسو ته پکار دي که یو سړي ته دا توفیق نه ملاویږي الله دې اول ټولو ته دا توفیق نصیب کړي خو که چاته نه ملاویږي د ښو اعمالو توفیق نو کم از کم د ګناهونو نه ځان بچ ساتي دا هم لویه نیکي ده د ګناهونو نه څه کوي ځان دې بچ ساتي په دې رمضان المبارک کې دا هم نیکي ده هیڅ یو عمل دې نیک نه کوي روژه دې نیسي خو ګناه نه دې ځان بچ ساتي نور دې هېڅ هم نه کوي دا خو ګناهونو نه دې ځان بچ ساتي بس د ده دا روژه چې ده قبوله ده مقبوله ده الله به ورته وس او توفیق ورکړي الله دې موږ تاسو ته دا رمضان المبارک دا مبارک لمحاتونه صحیح طور باندې د فائدې اغستلو وس او توفیق نصیب وګرځي الله دې هغه اعمال زمنګ نه وکي کم باندې چې الله راضي کیږي او د هغه اعمالو نه دې الله منګه د هغه ګناهونو نه دې الله منګه لري وساتي په کم باندې چې د الله تعالی ناراضتیا وي الله دې موږ تاسو ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق نصیب وګرځي واخر دعوای ان الحمد لله رب العالمین